السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به خو نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. ښه نو زه ډېر زیات ستړی شوم په دې لار باندې راوختم که نه. نن ولاګ سټارټ مې واغستو د کوم ځای نه ورګه ځای درته ښایم. ښه نو ما چې نن کوم ځای نه ولاګ سټارټ کړو که نه په دې وجه باندې وجه څه ده دلته زموږ بله ځای دی ورګه زه درته ښایم. دا تاسو وینئ په دې ځای کې ټوریزم ډپارټمنټ والا دلته یو ځای جوړي مطلب لکه څه پارک غونته کې ځای دی او مینار غونته کې دلته یو تاریخي واقعه شوې وه. هغې باندې بیا بل ولاګ کې انشاءالله خبرې اترې کوو. هغې دلته ځای جوړي هغې دلته اوس راغلي دي که نه ډېر مخکې راسي مطلب دلته کار شروع کړی دی خو لا کار سټارټ یې پوره نه دی اخیستی. نو اوس مې راته تره ویل چې هلته لاړ شه هغې معلومات وکړه او که څه چې اوبه وغیره ضرورت وي نو هغوی نه تپوس وکړه. نو اوس رالم د هغې خواله دا ځای هم ډېر زیات ښکلی دی. نو تاسو ته به دا ځای وښیم ګپ شپ به لګو او ولاګ به کوو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې. زه اوس رالم په دې لار باندې او هغه هلته بره چې دی که نه نو کسان هلته بره دي. اوس ځم د هغې خواله او بیا چې دی بیا به ګپ شپ لګوم ستاسو سره. تقریبا 12 بجې دي که نه غرمه ټایم و دومره تیز غرمه دي خو څه وکړو مجبوري ده که نه نو دې کار له خامخا راتلل ضروري و کنی زما دومره زیاته ګرمي کېږي چې ویلی درته نه شمه خو څه که یاره. ښه نو په دې ځای باندې چې دی که نه دې ځای باندې دلته یو مینار جوړېږي او دا خواوشا علاقې چې دي که نه په دې ځایونو کې به ورته دلته پارک جوړوي. نو دا کار دی دې ځای پسې راغلی یم خو اوس چې دی که نه نو واپس روان یم. ولې واپس روان یم دا درته وایم. واپس ځکه روان یم که نه اوس کور ته چې موبایل کې را سره بیلنس مکمل ختم شو او هلته مې تره ته کال کول غواړي چې هغه راشي په خپله باندې چې دا دې سره میلاو شي ځکه چې دا کس وي چې لکه هغه په زموږ سره خپله باندې میلاویږي مونږ ورته څه خبره کوو. نو هغه پسې بیا واپس ځم او ستاسو سره به ګپ شپ لګوم. ورګه دا سین وینې ډېر ښکلی دی. حاجی نو اوس چې دی که نه نو کور ته راورسېدم او مانځه ټایم دی 1:30 بجه ده. نو مونځ کوم بیا به انشاءالله ستاسو سره ګپ شپ لګوم. مې مونځ مې وکړو د خوبانو ته مې خیال شو ډېرې زیاتې زیړې دي بارې بارې څانګو کې باره مې په خطو سمې نه راځي او شو کولی شم نه ورګه باره پسې خېږم. بهی دا دومره وخت مې وشو که نه زموږ دلته حجره کې هم خوبانې ولاړې دي کور هم خوبانې ولاړې دي خو لا اوسه پورې ګورې زه ونې ته نه یم ختلی چې ماتې خوبانې شو کولی مطلب کتې نه لاس کومه کوم شو کولی ښه پخه کو دنګه وه بس بیا نه شو کومه. خو نن چې مې څنګه مونځ وکړو اوس به حجره کې که نه کور ته تلمه نو خوبانۍ ته مې هسې خیال شو دومره زیړې وې که نه چې سمړه مې ورته وشو کتې نه مې د لاس رسېدو نه او چې مطلب ونه وسنډی کته راتاوي شي هغه بیا ځمکه باندې ولګي ښکلي نه وي که نه وچاودي نو شګې ورته دننه ننوځي. نو نن پسې بره وختمه لکه نن مې دا ډومبی پیرله چې زه ونې ته وختم خوبانۍ مې شو کوله او ماشاءالله دومره زیاتې خوږې دي که نه چې ویلی درته نه شم نو تاسو هم وخورئ.
حاجی نو نن چې دی که نه زمونږ زمینداري دا کارونه چې دي که نه انشاءالله چې نن به ختم شي. تاسو به اوس وایي چې څنګه ختم شي. نو خبردار که نه چې نن زمونږ ګاړه ده اخیری کار دی زمینداری او بس اوس 4 بجې دي نو ګاړه تړو او بس خبره خلاصه. راځئ تاسو ته ښایم. خان دا بس اوس کار سٹارټ دی او لږ بوس پاتې دي کار راته لږ دی که نه بس ګاړه تړو خبره خلاصه. زمینداری کار چې دی که نه ختمېدو وال دی. عادي کوی لکه ناوخته دی. خباینو دا کار وشو او زمونږ کار مار چې دی که نه نو بالکل ختم شو. بس د دې دا اخیری کارو. لږ لږ کارونه نور شته او به درته بیا ښایم چې کوو نو بیا به درته ښایم. نور د زمینداري دا کار چې که نه لږ ختم شو. زمونږ کلي کې چې کله غنم وریبل شي که نه مطلب دا ورځې شي اوړی دی ته وایي که نه نو دا ټول خلک دا ماشومان ټول دلته ګروڼونه جوړوي او دغه به کوي کرکټي به کوي. څوک پسه کوي څوک پسه کوي. دې لکانو دواړو سبا پیپر دی. لکه رمیز شاه خیر علي تاسو ما سلام ومنو کو. خیر علي څنګه چل دی؟ خیر راوستاره وختو ته دا تا په کوم سټایل اړولې. خانو دا میلمانه چې دي که نه نو دا د سوات دي او دلته زموږ ځای کې ډیوټي لګېدلې ده استادان دي که نه. نو زما د والد صاحب ملګري دي نو وی چې مونږ به د رمیز سره میلاویږو. نو رمیز ورلم راغلی دی او دوی مطلب زموږ ځای ته رالو. اوسو ماسوتن دی کیمره دومره پوره کار کوي نه خو لږه ویډیو مې وکړه. وی چې مونږ به په بلاګ کې هم خامخا راولي نو دې مې دې په بلاګ کې راوستو. د دې ډېره زیاته مننه ډېر زیات شکریه. ښه نو اوس تقریبا 11 بجې شوې او دلته میلمانو تاسو ته مې څنګه وښو که نه هغې نه بعد بیا نور میلمانو نو هغې سره ناست وم بیا مې ویډیو هم ونه کړه. نو په دې وجه باندې اوس چې دی که نه 11 بجې شوې ما له بالکل ایډیټینګ هم نه دی سټارټ کړی. نو ټیم ډېر زیات ناوخته دی او نن چې دی که نه نو نن زما دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده که نه چې زمونږ د زمینداري کار چې دی ختم شو. زمونږ ختم شو اوس د خلکو هغه لا پاتې دي که نه. نو اوس چې راتلم یو ملګري راته وینا وکړه وی چې سبا زمونږ ګاړه ده خامخا به راځئ که نه. نو لا پته نه لګي چې ځم به او که نه خو وینا یې راته لکه وکړه که نه. او بل هم یو ملګري راته وینا وکړه نو ګورم به چې څه چل به کېږي بیا به تاسو ته ښایم. او زمونږ خپل کار چې کوم نو هغه ختم شو او نن بلاګ چې دی نو هغه هم ختم شو. امید دی چې دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي. که چېرې خوښ شوی وي نو لایک کمنټ سبسکرایب او وغیره چې صحیح که نه هغه ټول وکړئ. مننه بی او راکړئ راله اجازت د سباني بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.